که چیرې ستاسو انټرنټ ژر ختمیږي او ستاسو موبایل زیات اندازه انټرنټ مصرفوي نو دغه ویډیو خاص ستاسو دپاره ده. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځلې بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د انټرنټ اړوند ده. مخکې به چې تاسو خپل ځان دپاره انټرنټ فعال که هغې به ډېر وخت کار کوو، مګر اوس چې نوی انټرنټي پکیج فعال کړي دا ژر ختمیږي. علت یې څه ده او څرنګه کولی سو همدا ستونزه حل کړو؟ په نن ویډیو کې درته ټول معلومات سټپ بای سټپ درکوم، مګر مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې برخې باندې پیل وکړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو ته تاسو در ورسیږي. راځو دوستانو د موبایل سکرین ته چې څرنګه کولی سو پر هغو اپلیکیشنانو باندې انټرنټ فعال کړو کوم چې موږ نه کاروو، ترڅو وکولی سو د انټرنټ بې ځایه مصرف مخنیوی وکړو. ښه نو ګرانو دوستانو، موږ او تاسو کولی سو چې دغه ستونزه په دوه طریقو سره حل کړو. لومړنۍ طریقه موږ او تاسو سره د ډیټا سیور آن کول دي. هغې دپاره راسئ پر همدې ډیټا باندې کلیک. د همدې د کلیک کولو وروسته موږ او تاسو سره بل اپشن راځي ډیټا سیور. تاسو به راسئ همدا به کلیک کوئ. په دې ځای کې تاسو پر موبایل کې چې څومره اپلیکیشنان موجود وي همدا ټول به ریسټرکټ شي، یعنې ډیټا به ورباندې بنده سي. یوازې هغه اپلیکیشنونو ته تاسو اجازه ورکړئ کوم چې تاسو غواړئ استعمال یې کړئ. ما سره 4 اپلیکیشنونه پر موبایل کې موجود دي. دا ټول زما د موبایل ډیټا مصرفوي. که چیرې زه دا همداسې آف کړم بیا دوی نشي کولی چې زما ډیټا ته لاسرسی ولري ترڅو زما انټرنټ مصرف کړي. دوی په بشپړ ډول زموږ انټرنټ ته لاسرسی نه لري، خو بیا هم زموږ د انټرنټ یوه برخه مصرفوي او د همدې له امله زموږ انټرنټ ژر ختمیږي. که چیرې تاسو فکر وکړئ ځینې وخت موږ انټرنټ ژر نه فعالوو، یو څه موده وروسته کله چې موږ خپل موبایل کې انټرنټ فعال کړو نو او بیا زموږ موبایل سکرین ټول نوټیفیکیشن ونیسي. د هغې وجه همدا ده چې زموږ پر موبایل کې زیات اپلیکیشنونه موجود دي او همدا موږ که چیرې کاروو یا یې نه کاروو خو بیا یې هم موږ ته نوټیفیکیشن راځي. دا د ډیټا سیور د لارې د اپلیکیشنونو باندې انټرنټ بندولو ترڅو زموږ انټرنټ ته لاسرسی ونه لري. همدغه طریقه تاسو کولی سئ په موبایل په سیټینګ کې هم موجوده ده، کولی سئ دا پر همدې ډول باندې آف کړئ. هغه اپلیکیشنونه کوم چې تاسو غواړئ کاروئ یې په روزمره ژوند کې هغه آن کړئ ترڅو ستاسو انټرنټ ورباندې بند نه سي، او هغه اپلیکیشنونه کوم چې تاسو نه کاروئ هغه آف کړئ ترڅو ستاسو انټرنټ ته لاسرسی ونه لري. اوس دوستانو ځینې موبایلونو کې دغه اپشن په ډیټا دې ځای کې نه وي موجود. هغې دپاره تاسو دوستانو راسئ سیټینګ برخې ته، دې ځای کې ولیکئ ډیټا سیور. ګورئ دوستانو همدغه نوم تاسو سرچ کړئ، په دې ځای کې تاسو سره دغه اپشن مخته راځي. کله چې تاسو ورباندې کلیک واخلئ نو په مستقیم ډول تاسو همدې صفحې ته راوړل کیږئ او بیا همدغه اپلیکیشنونه لکه څرنګه چې ما تاسو ته طریقه په لومړیو کې وښوده آن به یې کړئ. هغه اپلیکیشنونه کوم چې تاسو کاروئ او هغه اپلیکیشنونه کوم ته چې تاسو نه استعمالوئ نو هغه به بیا آف کړئ. او همدارنګه په ځینو موبایلونو کې دغه اپشنونه نه وي موجود. نو که چیرې ستاسو پر موبایل کې د ډیټا سیور په نوم اپشن نه وي موجود نو بیا سمپلی تاسو له پلی سټور څخه د انټرنټ بلاکر په نوم اپلیکیشن انسټال یا ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډینګ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، کولی سئ پر اسانۍ سره له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او وکولی سئ د انټرنټ ام بي پر خپله بچت کړئ. یوازې انټرنټ سیف کول نه دي بلکې د اضافي نوټیفیکیشن څخه به هم تاسو محفوظ شئ. ځینې وخت تاسو انټرنټ یا تاسو موبایل سکرین ټول نوټیفیکیشن ونیسي، د هغې وجه د زیاتو اپلیکیشنونو استعمال ده یا د زیاتو اپلیکیشنونو موجودیت ده پر موبایل کې. نو دا دوستانو چې څرنګه کولی سو د انټرنټ ام بي بچت کړو او وکولی سو د انټرنټ تر ډېره وخته پورې وکاروو. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې نوي یاستئ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې، الله مو مل شه.